نن خو د جنات غوندې خوشالي زوی ته تللی وي کني په یوه لوري یې اوس په ولغالات کړي په بل لوري په وړ زور ټول د واپسي لیار بند شوه. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماش ګایز چې څرنګه یې خوب چک شول کني په واتس اپ باندې یوه ډېره عجیبه غوندې خوشخبري روته میلاوه په او چیرې بل ټیم جامع کی خو ورسره شهاب ویل چې کیفې ته ځون رساوه وړکې به یوې به بلې په ناشتا تیر کړې زه هم په فول سپیډ شه ناشتا ته ورسېدل. زعفران ویل چې ډیچا سخت چک غره ته د لکاوه ځون سایډ ډاکا پلیار د بیا باندې نه غوړه چې وژایم یا تژایم. زه هم په کیسه پوه شول چې لش خوره تل خوره ډېر خوره ګانډیر خوره. سایي د ډاکې چای پرېټې مې ورته چغې کړې دولې پرې په کروزر کې شی په چاکر بلک شوی وواتی په کروزر کې شی روسرا سواتای کشمیرای هاوی موتای مخته سیټ په دارو کړای و چې زعفران ورته ویلی وی چې دا د میش د غره ډېره غاټه کپارې دو دل مې په زړه شول چې اخ ډیچا قدر خبر شول چې چیرته یې شا ورته یې شپه نر په شارمینا و سره و شرماوي دولې پرې په ساندره داسې د 2 غنټې په سفر نه بعد د یو چک غره سرم کروزر کای روتا و درو زعفران ویل چې ډیچا اصلي خواند خو وېز در کو ی د غي زوی نه په خپل مټه زور کی غره اخیری سار مشپوري ټاپ تاولا کیږي پوس بیا مشپوري ټاپ داس خوشالای دای چې بخي جنات کسا مشپوري ټاپ پنسا میج ها دولې پرې مشپوري ټاپ لوري بسم الله په ور وکړه خو زور خو ی دغ زوی روکا چې مامي ډېډي خلک په اوس په غره تل کې د او میش د غریزه خلک خپل پښتا زلبه مانلې وي او خواندې بیا دغ زوی و چې د مامي ډېډي مخلوق به ټنډه نه بغیر کش نشکړه په 200 کریا باندې ټنډه په وړاولې خو په خپل خړ پړ غرینه مې جار کې چې داس یې عادت کړي چې په دغه پیچی میل وانګینا یې غره سره ته 10 لک شوي چې ټنډه ضرورت نشه پېښ یاره درويغ د بیا ورکشي مشپوري ټاپ ته چې ورسېدی بیا در خوشالای و چې په هر لوري جانات و انور خود سکه کساپا میں ژغاوي ی غریب خلک غو ها پغرینا شی و شان مینداوی خو دل تا ټول ملدارون پندیجی دغ د خود سکه ی غوزي ها ورواړه دو په وشش فل پټې دی بل طریقه خو وانا چې خوشولې ناستی څو کی ستیلار شوی بار شوی د خوشولې نه اتان ته برابر شوی اورتا یای نه چې ګندا بیټای زرنا ختمیږي نرمیش چې صحیح پاتان ستړي شوی کني وډ کې ویل چې رڅه چې اوس په تا ور لاګ شي ی اوس په چکر پښتنم چې وکړه په زری په ینی ولای و خو ساړایم اخری په 1500 روزی کا لاندې وجدی څکه خو په اوس په شې عجیبه خواند و یاره د سه په څوک دم نه بعد ی اوس په ولول چې چاکرم پیرا شاری پیرو نغداوي ورتاویل مې چې اجي صاحب ی د غنور اوس په ول خو د په 1500 په پیرا غره رو بدلاوي تو میش دولتا بلر وګډاولی نرلج ویش چاکارو کا ساړی وا ها نه مانلا سخت مې پک پاری ورتا دړ شو څخ مې ورولای په دانش ول چې دراګه ګر سړای و مول چې ډیچا بالکل اغا نور خلک کسا دای په نسا خپل لیار لنډاوا په اگ شه د خیر دا سواتی ملګری مې بیس موبایل ور سره وکړه خو اخری اغي ها ور به واسطی شو میج ها سایز تړي استمن دولې پر پستانا پر وګړ شي میج ول چې کوند نه چیرو په ټیم باندې استلتا وراسیږي خو چلج مختا لوړی کني اس راز د خلک سای دراب جوړوا کیزا پوس لیار فل باندوا مو خو ول چې غنا غاب تای خو پښتنه مې چې وکړه ویلی چې لیار تانګه دو یکیزا ی پوسا د وړه سایډ نه خلک رو مودای مشکله دو چې مزدګارا پرې خلوصاوي میج ها په سای ستړی استمنه انتظار نه بعد مزدګار تامن روډه تاسیخ شوی د غي زوینه ی زعفران په موټر کې شه د بټاباد په لوري بلک شه خلوص شوی ی خپل خوش ډیچ یوټیوب چینل لازمی در سره سبسکرایب کې په یوټیوب چینل یې په نشده واخ شي یو غټ سرپرایز رو راوندای ډیر مننه ډیر شکریہ.